اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. آیت نمبر وواعدنا موسى وعده وکړه موسی سره او موسی مونږ سره. دی واعدنا توي باب مفاعله ګرامټیکلی دې څه وایي باب مفاعله. نو باب مفاعله کې د دواړو جانبونو عمل دي. صحیح شو. انټریکشن سو انټریکشن. نو دې کې د وعده انټریکشن دی چې مونږ وعده وکړه هغه سره هغه وعده مونږ سره وکړه. سو وواعدنا موسی نو داسې به وایي چې معاهده وکړه موږ موسی علیه السلام سره. څه وکړه؟ دې ته معاهده وایي چې د دواړو طرفونه وشي ټریټي. وواعدنا موسی باهمي معاهده وکړه موږ موسی علیه السلام سره 30 لیلة د 10 شپو د اعتکاف په تور کې. د 10 شپو د اعتکاف په تور کې. الله نور څه باهمي معاهده وکړه موږ موسی علیه السلام سره 30 لیلة د 10 شپو د اعتکاف په تور کې. څه کې؟ په کوی تور کې. نو چې د 10 شپو اعتکاف ټریټي وشوه نو د 10 ورځو روزي ورسره مراد شوې. د 10 ورځو روزي ورسره مراد شو. کله چې سړی د اعتکاف نظر وکړي د څه نظر د اعتکاف پلیج ورکی نو روزي ورسره اتوماتیکلی منټوي. چې سړی دا وې چې زبا د رمضان نه علاوه چې زبا شپږ شپې اعتکاف کوم مسجد کې سبا کوم شپږ شپې اعتکاف وکړو نو کله شرعي ایکسکیوز نه لري نو روزه به خامخا نشي دا شپږ ورځې. صحیح شو. ځکه د اعتکاف مقصد دی ریټریټ کول. اعتکاف څه مقصد دی؟ ریټریټ کول یا سیکلوژن کول. وواعدنا موسی باهمي معاهده وکړه موږ موسی علیه السلام سره 30 لیلة د 10 شپو د اعتکاف. اوس اعتکاف کې څه مراد دي؟ نو دا تولیکا چې دې کې انقطاع مراد ده د معاملات دنیویونه. انقطاع ځان کټ کول منقطع کول د څه نه دنیوي معاملاتونه چې یک سویه سره توجه شي الله تعالی ته. یک سویه سره توجه شي الله دی وجه سره اعتکاف کوي لکه رمضان اعتکاف. اوس لس په لس ورځې بکی د رمضان اعتکاف نه امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې که دنیوي خبره په اعتکاف کوي اعتکاف مات شو. اعتکاف شو مات شو ځکه چې ریټریټ ختم شو. څه شو؟ ریټریټ. لکه اوس مثلا چې سیف الله خان هغه دلته په اعتکاف کې او په سیل ورفون باندې لګیدل اسټاک خرڅي او راخلي. صحیح. نو اعتکاف د امام مالک په نسبت باندې مات شو او د نور ائمه په نسبت باندې مکروه شو. د نور ائمه په نسبت باندې مکروه شو. دا یو دویم چې اعتکاف کې وي او بغیر د ضرورت شرعي نه د مسجد نه بهر وته. ضرورت شرعي نه بغیر د مسجد نه بهر وته. نو اعتکاف مات شو پنځه سلور واړو امامانو. اعتکاف مات شو پنځه سلور واړو امامانو. ځکه د اعتکاف اصل حکمت دا دی چې ځان راکټ کې د دنیوي معاملاتونه ټوټلی او توجه کې یوازې چاته یوازې الله ته. ابن عباس سے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې چا یو ورځ شپه اعتکاف وکړ د الله د پاره سوره نو الله تعالی د دو او د جهنم په میس کې درې خندقونه پیدا کړي. خندق پیژنئ؟ یو خو خندق دیوال ته تاسو وایي فرنچ درې خندقونه او د هر دو خندقونو میس کې دومره ډیسټنس دی لکه د ځمکې او د اسمان میس کې. یعنی معنا دا ده چې الله تعالی د جهنم نه ډیر لري وساتي. الله تعالی جهنم نه ډیر لري وساتي.
پعین پعین الف عین تی کاف الف فی او په غیر مسجد څخه په کور په ځای کې څوک نه هم نکیږي نه هغه صرف د زنانو لپاره دی زنانا باید چې اعتکاف وکړي د کور په هغه ځای کې چې کوم ځای کې عموما دا مونږ کوي د کور په هغه کارنر کې چې کوم ځای کې عموما دا مونږ کوي دا اول اسمان نو دا لګا ده 1500 نوري کلونه ده سوره ده 500 لایټ ایئرز سګلا خانه ته کیلکولیټ کولای شي 500 نشي تر کې دوه ځای نه سره کیلکولیټر 1,80,000 میله پر سیکنډ سوره ده 1,80,000 میله پر سیکنډ نو بیا په 1 منټ کې بس ورې 60 کې به ملټیپلای کې بیا 1 غنټه کې بس ورې بیا به 60 کې ملټیپلای کې بیا به ورځ کې سورې 24 کې به ملټیپلای کې بیا به میاشت کې سورې 30 کې به ملټیپلای کې بیا به یو کال کې سورې 12 کې به ملټیپلای کې بیا 500 کال کې به سورې 500 کې به ملټیپلای کې got it کمپیوټر به وکی ټرای کړ په بلینز کې جوړ کړل وواعدنا موسى باب موعد وکلمنگ موسى علیہ السلام ثلاثین لیلتن دیش پہ واتممنا امنگ مکمل پہ دا دیش پہ بعشر پلس نور باندے فتم میقات رب پس برابر شو میقات و متعین وقت پروردگار د 40 لیلتن سلویش پہ چلہ سوشوا چلہ ابتدان حکم موسیٰ علیہ السلام تا د 150 شپو او د 150 ورځو خود په اخري ورځ باندې مسواک راغستنو ویو په وجه کې سوال مسواک وه دا ولي کوم مسله ته خبره ته وکړه مسواک وه نو الله تعالی دې تاسو کو ودا مسواک دی ولې وه ودا د روزي د وجه د مېدی کم سټیم کې راوځي خلینه بوی راځي خلینه سره بوی راځي وې ما وی چې دا بوی ختم شي موږ ورته وګم وایو تاسو ته پته نه دا ها د خلې بوی وګم وای ورته نو دا وګم ملرکو نو دغه علت باندې الله تعالی خوښ نشو دا وجه چې ولا بیان کړ کاسه ویل چې بس یې صفای نه کوله خو نه دوی سملر کو د روزي هغه وګم ملرکو صحیح الله تعالی ورته اوس لفظ دې شپې نور صحیح شو ځکه چې حدیث کې راځي خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك دا د روزدار د خلی دا بوی دا د خدای په نسبت باندې د مشک د بوی نه زیات خوښ دی خدای ته د مشک د بوی نه زیات خوښ دی صحیح اوس دغه مسله چې مسواک وهل په روزه کې جایز دی که ناجایز دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي د سحر نه د ماسپخینه پورې جایز دي سحر نه ماسپخینه پورې جایز دي ماسپخین نه بعد خلی کې دغه وګم پیدا کیږي څه پیدا کیږي دغه بوی چې دغه متعلق پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې اتیب عند الله من ريح المسك د مشک د بوی نه زیات خسته دی خدای په نظر کې شافعی صاحب وایي دغه نه بعد بیا مکروه دی ماسپخین نه بعد بیا مکروه دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا خبره کوم پیغمبر کړی دا د دې تعلق د روحاني مادي نه دی د دې تعلق څه روحاني مادي نه دی د مسواک سره مادي بوی لري کیږي کوم روحاني بوی چې پیدا شوی هغه نه کیږي او هغه د خدای په نسبت باندې کوم خوش بوی چې د روحاني دی مادي نه دی لہذا په ټول ورځ کې مسواک وال جایز دی البته د ټوت پیسټ نه داغې نه احتیاط کول پکار دي ځکه چې هغه سړي شوبه پیدا کوي داغې ټیسټ مرای کې محسوسيږي سکی ټیسټ مرای کې محسوسيږي نو بیا سړي شک پیدا شي رسم
معده تکلیف ول اندی وجه منګه جواب ورک چې ټوپ پیسټ لګول پکې مکروه دي څه شي ډیسلایک. وواعدنا موسى 40 ليلة موعدو کلبام موسى علیہ السلام سرا 30 ليلة د دې شپو وات ممنا مکمل کړمږه دا 20 پلس نورو فتم میقات ربی تام شمیقات پروردگار د 40 ليلة سرویس دی. اوس میقات معنا فکسډ ټایم، میقات معنا نو اوس پته ولګی چې د خدای په نسبت باندې ټایم فکس وو سلوي شپې ورځې. فابتداء الله تعالی ورته 13 شپو ورځې حکم وکړ ځکه الله تعالی په هر چیز باندې عالم دی د هغې د واقع کېدو نه وړاندې. الله ته دا پته وه چې دی به 13 شپې او ورځې روژه او قیام خو به کوي خو دی په 13مه ورځ به مسواک کوي. څه به کوي؟ مسواک به کوي. نو چې مسواک وکړي زه ورته 10 نورې وایم نو د خدای په نسبت باندې عادت د مخکې نه څومره 40 سورہ موسی علیہ السلام ته معلوم دی وجه الله تعالی دې ته میقات وي. صحیح ورته وقال موسی علیہ السلام رور قلتا هارون تا خلفنی تزمان نمائنده یا زما خلیفہ یا فی قومی پا قوم زما کے ذکر دا قوم لیڈر سوکو موسی علیہ السلام دا قوم رسول سوکو موسی علیہ السلام. هارون علیہ السلام دے سپورٹرو ایسے شو سپورٹرو بل ځای دا نن قاری سے به آیت تلاوت کو چې رد ان یصدقنی رد ان د رد ان معنا د سپورټر چې زما ورور هارون ما سره سپورټر وګرځوا سو ګرځا سپورټر دې بس کوي. هارون علیہ السلام دعوت تور کو یصدقنی دې بس صرف زما دعوت کنفرم کوي. سبا کوي زما دعوت با نو بس دې بشاته ولاړو موسی علیہ السلام سره. هارون علیہ السلام بسو ها موسی علیہ السلام ته بشاته ولاړو نو چې موسی علیہ السلام براغه فرعون ته دعوت ورکړي او تقریر به ورته وکړو. موسی علیہ السلام ډیر جرار بهادر سره څه ډیر بهادر سره ورکه مونږ پښتو کې چا سترګه نه سوځیدا. تاسو هم دا لفظ وایي چې ځانه سترګه نه چانه یې نه بس راغه فرعون ته ودرېد نو نیمه غنټه بیان به ورته وکړو. سره وکړه بیان نو چې دا بیان ختم کو نو هارون علیہ السلام بر وړاندې شو نو ورته ملګریا دا دې صحیح وایي د خبره ومنه صحیح. هارون علیہ السلام دا کارو صحیح ا دې سره سړي ډیر لا مضبوط شي. ها امين امين نه دې سره سړي ډیر لا مضبوط کوي. یو سړی په غاڼه کې د سړي تایید وکړي کنه مولوی صاحب ته صحیح وای صحیح نو خلک مطمئن شي. نو هارون علیہ السلام بس کول تصدیق. خو چې موسی علیہ السلام بهر تلو کوئی تور تا نو بیا به هارون علیہ السلام په خپل ځای امام کا سبے کا ایسے خپل ځای به امام کا اوس نو دعوت چا چلو هارون علیہ السلام به چلو. وقال موسی علیہ السلام ویرور پل هارون تا خلفنی تزما خلیفہ شا پا قوم زما کے و اصلح او اصلاح کوا و اصلح سکوا اصلاح کوا. نو پتہ ولګی دا چې هر یو داعی او هر یو دعوت کوونکی چې دعوت ورکړي نو اصلاح به مطلوب وي. سره مطلوب وي اصلاح به مطلوب وي. واصل اصلاح کوا ولا تتبع امفالو کوا سبیل المفسدین لارد مفسدانو. ولما جاء موسی کل چراغ موسی علیہ السلام لمیقاتنا فکس ځای زمونتا نو د میقات دو معنی پلیس اینڈ ټایم فکسډ ټایم او فکسډ پلیس. نو دا دویم میقات دا فکسډ پلیس کوهیتور فکس پلیس کوم یو کوهیتور. وکلمه ربو خبر او کړه سره پروردگار د فرام بیهایند دی کرټن فرام بیهایند دی د پردې د شان کوم ځای نه یعنی موسی علیہ السلام دې کتنه صرف خبره به اوریدا سره کو او دا تولیکا چې دا आवाज چې موسی علیہ السلام به اوریدو نو دا بر شپږ واړو طرف نه برابر راته سبا په یو شکل بر شپږ واړو ډایرکشن راته ها سو ورته سراوندینګ ساوند نو د شپږ واړو طرف نه برابر راته. دا غي وجه دا ده چې د خدای ذات په یو ډایرکشن کې خونه ده او زما आवाज ور دې ځکه درګي چې په یو ډایرکشن کې ځکه انسان خو خدای په یو ډایرکشن کې نه ده. د دې وجه دا आवाज بچر کنه راته چې پیر نه وراته. صحیح یو دغه خبره
موسی علیہ السلام به دا आवाज په غوږو نه اورېده، دا به د تام بدن په مساماتو اورېده. په څه به اورېده؟ د ټول بدن په مساماتو. کم کم ځای چې ویښته دي په دغه سوري به آواز اورېده. د هر یو ویښته سورې دې کې به دې کې به هیرینګ پاور پیدا شي. دې کې به هیرینګ پاور پیدا شي. او سړی چې د چا ښایسته आवाज واوري، شفره خانه ښایسته आवाज واوري، نو زړه غواړي دا بنده مې وکته، زړه غواړي چې دا بنده مې وکته ښایسته आवाज دی چې بس وه ښایسته. نن مې دا ما د قاری صاحب یو کیسټ واورېد، دا بنده باید چې وګورو، نو ما شرعانه قتل ناجایز دی. صحیح ده که نو موسی علیہ السلام یا الله چې وګورم څه دی وکړم چې وګورم. قال وکلمه ربه، خبر وکړه د سره پروردگار دونه دوی او رب زما ارنی ما تزان خیا انظر الیکا چې زو ګورم تا تا. قال الله تعالی وی لن ترانی تما نشکته، لن ترانی تما نشکته. دا معنا نو چې زه نشم لیدې نه تما نشکته. نو دا ډیفیکټ د چاره جانب نه دی، د الله جانب نه دی، ډیفیکټ د انسان جانب نه دی چې ستا د سترګو هغه قوت نشته چې ما پې ووینې. پته ولګېد؟ ستا د سترګو هغه قوت نشته چې ما مونږه اکچولی نور لیدې شو نه، مونږه خو لایټ وینو، زمونږ د سترګو دومره قوت نشته چې هغه اکچوال د نور باډي وګوري. خبره ذهن کې راغله؟ د نور باډي اکچوال نشي کته، څه ګوري؟ رڼا ګوري. ځکه د هغې رڼا دومره تېزه ده چې ستا د سترګو قوت دومره تېز نه دی چې هغه را کنټرول کړي. خبره ذهن کې راغله؟ نو الله تعالی ورته وویل چې ته ما نشي کته، دا ډیفیکټ ستا جانب نه دی. دلته یو مسله اهمه د عقیدې مسله ده چې په دنیا کې د الله لیدل ممکن خو دي خو واقع نه دي. ممکن دي، پاسبیلیټي شته خو واقع نه دي، اکچولی کېدی نشي. وجه ځکه چې مونږ کې ډیفیکټ دی، زمونږ سترګې کتې نشي. او په آخرت کې الله تعالی به مونږ ګورو، الله به قوتونه هلته دومره تیز کي، څه به وکړي؟ قوتونه به دومره تیز کي د هر یو بنده به اویا ښځې وي، څومره به او قوت بنده دا تعجب دی. نو بس د یو کمرې نه به راوځې او بلې ته به ورننوځې او بسم الله الرحمن الرحیم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربان دی. صحیح ده که نه؟ نو ټول قوتونه به دومره تیز شي، ټول قوتونه به دومره تیز شي. اوس زمونږ د دماغ استعمالیږي څومره؟ 10%. د ټول انسانانو دماغ څومره استعمالیږي؟ جینیسي د هغې 11% استعمالیږي. جینیسي د هغې 11. خلک وایي د آینسټاین 12% استعمالیږي. آینسټاین څومره استعمالو؟ 12%. یعنې مینز د هغې یو دوه چکونه نور هم اکټیویټ شوي. ادروایز الله تعالی صرف 10% چکونه په دې کې چې لګېدلي هغه اکټیویټ کی. نو ټول نو ان شاء الله چې کله د مرګ نه بعد بیا ژوندي شو نو زمونږ چکونه دا په جنت کې د کافرانو دا په جهنم کې به اکټیویټ شي. صحیح؟ زمونږ دا به د خیر دپاره اکټیویټ شي، د هغې به شر دپاره ګاډ د عذاب دپاره چې احساس ورته وشي. خبره ذهن کې راغله؟ ګوره دا څومره ټیکنیکل خبره ده چې بس دا سوره 90 دا 90 چکونه چې کوم پراته دي محفوظ دا سره لپاره آخرت لپاره 90 چکونه د آخرت لپاره. نو تر اوسه په دنیا کې چېرته د چا چکونه 12% نه زیات نه اکټیویټ شي. نارملی خو 10% د چا 11 شي او د چا 12. نو د هغې مثال وکړی لکه آینسټاین، وایي د آینسټاین څومره 12%. نو چې دغه ټول چکونه اکټیویټ شي نو هر یو قوت به تیز شي.
دسترګو قوت به څه چلته یعنی مزید انرژایز کی نور چې کونه ورته مخامخ کی سترګو ته وګونو ته بس ټول سیګنلونه کار شروع کی کمپیوټر د میموري لري چپ میموري د څه کی اضافه کې چې هغه په 5 منټ سره څه په 3 منټ دا پر ځان کمپیوټر نور څه دي نو بس بیا به الله تعالی ګورو الله تعالی فرمایي وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره چې په مؤمنانو په مخونو باندې په دغه ورځ باندې خوشحالي وي او دوی به خدای ویني سبا کوي الله ته وګوري نو ټول له خوشحالي چې آخرت کې راځي الله رکعتو ده زموږ یو بزرګ حاجی مولانا صاحب رحمت الله علیه دا یو نظم دی ناغسوي چې د محبوب دیدن لپاره ز محشر ته خوشالېږم صحیح چې د محبوب دیدن لپاره ز محشر ته خوشالېږم چې محبوب پکې لیدې شي دا محشر اختر زما دی چې محبوب پکې لیدې شي محشر اختر زما دی یعنی خلکو باندې قیامتي په ما باندې خو اختر دغه چې محبوب وکړي وینو الله به وینو رسول پاک وینو الله به وینو رسول پاک به وینو صلی الله علیه وسلم نو بچی دا دوه وینو د خیر په ساعت باندې نور د خدای سره واړو ړون لوي څه پکار دي دستر کې بس موږ له څه پکار یو خدای یو پیغمبر قال لن ترانی اللہ تعالیٰ وی تمانشل دے ولکن انظر لیکن گورا الى الجبل دیغرتا فین استقر مکانو کدے ٹنگ پادش پزائق پلبانے فسوف ترانی پزرد چی اببینی ما وی دیغرتا گورا کدے پزائق ٹنگ پادش نما با وینی فلما تجلا ربو للجبل فلما تجلا کلچ اللہ تعالی تجلی خکارا کرا ذات نا سو تجلی خپل لائٹ او سمرا حدیث کی راضی قدر انملت الخنسا لکا انسانی بدن کی د دې ګوتی دا وړه ګوتره د دې لاسه سمرا لائٹ قدر انملت الخنسا د یو پورا تاسو پورا وای دا خط کو نه سي دا خطونه نه فنگر پرنٹ سي د ګوتې نه سر خو ډېر غټ دی دا پرنټونه خو ډېر شي دي دا یو خط صحیح نو دا یو خط ورکاره یعنی یو لایټ ښکاره کړ د دې خط په اندازه باندې یو لایټ ورکاره کړ څومره د دې ګوتې د سر د خط په اندازه باندې فلما تجلى ربك لچ تجلی وکړه پروردگار د للجبل دغه غرتا جعله دکن وی ګرځو دا دکن ریزا ریزا هموار پزمکا ریزا ریزا هموار پزمکا وخر موسیٰ سیقا اپریوت موسیٰ علیہ السلام بے خدا انسان موسیٰ علیہ السلام بے ہوش وخر موسیٰ سیقا اپریوت موسیٰ علیہ السلام سیقا بے ہوش فلما افاقا پس کلچ پہ ہوش قال وی سبحانکا پاکی دتالا تبتو الیکا ما توبہ کرے تاتا وانا اول المومن اصرم بیت مومنان قال او اللہ تعالی او موسیٰ انی استفیتکا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی تووی چیر دین علاوہ بل صور چوشتا ما سره خبره خو دې وکړي لیدل ستا د ما د کوتای د وجه نشي کېدی سبل ورچوم د انسانانو د پارشته نو الله تعالی ذکر وکړه او د امت محمد رسول الله لپاره دا ورچو دي دا ورچو دي دا ورچو دي د محمد صلی الله علیه وسلم نو موسی علیہ السلام بیا ماجی دا غد امتی وګرځا ما بیا څوک دا امتی نه وګرځا نو الله تعالی ورته او موسی سچ زما فیصله دي پاغي باندې کانټینټ او سټیسفائی دي قال یا موسیٰ وی اللہ تعالیٰ و موسیٰ ان استفیتک تاکہ سرماستا انتخاب کرے دے علی اللہ سے دخل کو مقابلہ کے برسالات پخبل میسیجز مانے و بکلام اپنے خبر کو لطابا جو کو میسیجز در کو صدر کو میسیجز در کو ڈائریکٹ نمبر دو ڈائریکٹ خبر کو در سرا نا تبا کې دومره عمل ثواب بر سابقه ټول امتونو ذات نه ملایوي
تب یو ليلة القدر ژوندۍ کې لږه یا کالو عبارت برته ملاوي شي. ان استفیتک علی الناس برسالات و بکلام ما انتخاب کړي استا په مقابله د خلکو کې په خپل میسجز باندې و بکلام اپ خبر زما تا سره ځکه الله تعالی د موسی علیه السلام نه علاوه بل یو پیغمبر سره نیک بنیغه خبره نه ده کړې. هر خبره چې ورته کړې په واسطه فرشته کړې ده یا ورته انسپایر کړې ده څه کړې ده انسپایر دماغ کې ولا چولې ده بس ته نه ډایرکټ ورته په دماغ کې چولې ده او د پیغمبر ایکسپریس کړی ده یا جبرئیل راغلی دی موسی علیہ السلام سره خدای ډایرکټ خبره کړی ده څه کړی ده نه همیشه نه دا certain occasion certain but for even if it will take place once in lifetime that's a virtue دعا یا درې یا یو وار معراج باندې معراج ان استفیتک علی الناس ما انتخاب کرے استا علی الناس مقابلہ د خلق باندې برسالات فمیسج الزما و بکلام اپ کلام زماتا سره نیک بنےگا فخذ ما آتیتک فسون سعات چې ما درکړې تا تا وکم من الشاکرین اشد شکر کوونکو نه پدې نعمتونو وكتبنا له في الالواح امونګ لیکل کړو د پاره في الالواح الواح جمد اللوح دا لوح وي تخطيطه ستا تخطيطه وكتبنا له في الالواح موسی عليه السلام ته 10 کمانډمنټس ملاو شو نو دا د رات په تختو باندې ملاو شو سبانه د تیږي تختې هغه کې انسکرایب څه شو د ډبرې په تخته باندې وكتبنا له في الالواح نو تاسو کتل دی هغه کمانډمنټ څه کتلې تا کتلې کنه ته ګوره کنه ته اوسېږي امریکا کې لا تر اوسه نه کتلې تام نه کتلې چې څو پر ګندې استاد جنازه نه کیږي به ختم وي تاسو دا ټول وګورئ د ارک اف نوح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیشته هغه وګورئ د میسج اف محمد صلی الله علیه وسلم دا ټول کتو ولې صحیح ځکه چې بیسیک سټوري خو د بایبل او د قران یو ده بنیادی سټوري د بایبل او د قران یو ده وكتبنا له في الالواح مونږ لیکل کړو د پاره في الالواح د ډبرو په تختو باندې او هغه ډبر چې وي هغه معامه ډبر نه و ابن عباس وایي زبرجد څه شو زبرجد یو پریشیس سټون د بدخشان کې پیدا کیږي کوم ځای پیدا کیږي بدخشان کې پیدا کیږي صحیح ولې باندې زبرجد نه خو لړ ورک شو وكتبنا له في الالواح مونږ لیکل کړو دلا في الالواح ادا زبرجد علما فرمایي چې مونږ ته چې زمرد وایو دته زبرجد وایي نو عربي کې ورته وایي زبرجد او زمرد د ټول نه پریشیس سټون دی ټول نه قیمتي سټون کوي او زمون په کلی کې اوس ما ورور سره خبرې کولې زمون په کلی کې یو غریب سره دی نو چرته انیا ډیټیکټر چې ګرځي میټل چې پیدا کوي نن زمون دی علاقې سره یعنی ډېر د پخوا زمانه د آبادای کندرات په ځما کې دنه نو خلک کودای کوي نه کودای کوله صحیح او شی ګرځو نو چرته هغه ټینګ आवाज وکړه نه غدا کودای شروع کړه نو یو بوت ورته ملاش ورته ملاش نو د پریشیس سټون جوړ دی او دا غسر د سرو زر دی صحیح اډیر د بوت مت زمانه دی د ماتما گوتم بدھ زمانه دی صحیح ناغه په 50 لک روپے باندې خرڅ ده ما ځکه ارزان خرڅ کړی قبل تجارت له هغه یو کرونا زیات دی وكتبنا له في الالواح الکل کل منذ پالا في الالواح پاتختو د ډبرو من كل شيء موعظه د هر ضروري شی موعظه نصيحت او تفصيلا تفصيل لكل شيء د هر امر ضروري فخذها ورته حکم کو چونی صدا بقوه المضبوطیا سرا وامر قومك حکم کو خپل قوم ته یاخذو باصلها چې غيونه سي دا بهتر کلام سوریکم دار الفاسقین زرد چه خوم بتاستا دار الفاسقین وطن دا باغیان فرعونانو فاصرفو عن آیاتی نو موسیٰ علیہ السلام
د بحیره قلزم نه دغه وخت پورې شو او فرعون غرق شو چې الله تعالی ورته 10 کمانډمنټ ورکړ چې ورته ورکړ 10 کمانډمنٹ نو ورته دلته بس نه کې هغه وطن ته به بیا واپس بوزم چې کوم وطن نه د باغیان نه خلاص کړی دی ایجپت ته چرته ایجپت ته صافرف عن آیات زرد چې زب اړوم د آیاتونو خپلونه آکسان یتکبرون چې غي تکبر کوي پزما کې بغیر الحق بلا وجه و يروا كل آیه اگر کده اوینه هر قسم آیت او معجزه لا یؤمنو بها نو د ایمان نه لري هغه باندې و يروا سبیل الرشد اگر چر دی اوینه لا د هدایت لا يتخذو سبیلا نو نشدا په حیثیت دلاره چې لگ پہ ہوکی وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اکچر دے اوئی دا گمراہ لارا یتخذو سبیلا انہی صدا پہ حیثیت دلال کروانشی ذالک دار دے وجہ بیاننہم کذبو بے آیاتنا چھ دے تکذیب کرو دایتن زمونگا وکانو عنہا غافلین او دے آیاتن لغفلت کرن کی والذین کذبوا کسان چھ تکذیب کرو دایتن زمونگا ولقاء الآخرت اد ملاقات زمونگا پا آخرت کے حبتت اعمالو ضائع شوی دی خاملون دوی ذکر دی عقیدہ نشتا حال یجزونا دی لبدل بنشور کوئے الا ما کانو یعملون مگر آج ودوئے چی عمل کولو واتخذ قوم موسیٰ اس موسیٰ علیہ السلام چی فرعون غرق شو فرعون غرق شو نو اللہ موسیٰ علیہ السلام تو چی دا قوم دی دغلتا دی بیچ بانے پریدا چلتے پریدا په بیچ باندې او ته تور تراشه زه تعالی کتاب درکوم صدر کوم نو موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام ته ویل ته دې نگرانی کوه ته دې قوم ځکه هغه ته پته و چې د نبی اسرائیل ورته معلوم چې دې نگرانی نه کړي لیونی ځامن دي دې نگرانی نه کړي دا اوس کافران کیږي صحیح نو موسی علیہ السلام لا دلته سامری یو ګنده سره یو ګنده سره او سامری نو هغه د قوم نه سر زر او سپین زر او دا ټول ارث تراجمه کړ صحیح شو انو ورته اغینه جول سړیو نو د اغینه ګیلکه جوړ کړ سره جوړ کړ ګیلکه ښه دی ورته ګیلکه وای نو ګیلکه جوړ کړ ښه ته جوړ کړ د سرو درو څنګه د سرو درو هغه ته وی موسی علیہ السلام ها غلطه تللی او خدای دل تر هغه تاسو ملاقات لپاره اوس دا ګیلکه ولې جوړو د سرو درو ولې جوړو او نمبر 3 كانت لها مجاريق دا په داسې انداز جوړ کړو چې دې به داسې قدرو اده کې به هوا نه وتا نو دنه به د میوزیک اوازونه راوتل سبا کېدل اوازونه څنګه اوازونه میوزیکل اوازونه به راوتل ریدم براوتو لہذا بنی اسرائیل کې درې کمزوري وې دا تولی کې نمبر 1 زر پرستی څه شي زر پرستی نمبر 3 گاو پرستی ځکه دا گاو پرستی مصری تعذیب و مصریانو باندې چا عبادت کو دګی لکی نو دای باندې دا اثر شو چې کوم وطن کې اوسېږي دا کلچر باندې اثر کوي دا زموږ پر ټول ماشومان باز د امریکای کلچر سره نه لټه ها هالووین د څه دی هوسره صحیح هالووین خو راځي خشه دینه پړوان دي بل څه نه زه دایم چې مصر کې پاتې کېدل نو د مصر کلچر د گاو پرسته هغه په اثر کړ گاو پرستی او نمبر 3 موسیقي میوزیک نو بس هغه هم داسې شیطان سره چې هغه ولا درې وړه آل ټوګیدر په یو شي ورکړه ها په یو پارټیکل کې ولا یو آرټیکل کې ولا درې وړه شي نه ورکړه میوزیک پکې یو سره ضرور ګیله کوي ها ډېر لاري دی واتخذ قوم نو دوی ورغه عبادت شروع واتخذ قوم موسى ونسقوم د موسى من بعد پس دنا من حليهم د جولري د دوینا حلی معنا جولري عجلن گیلکه جسدن نو داسې گیلکه نه چې کني داسې نری د پتیغو نه جوړو نه خو هیو چي څه جوړو جسدن یو غټه جسای و جسدن جسای والا له قوار داغه د پاره आवाजونه قوار معنا आवाज ردم تلاوته علم یرو آیات لګوري انه لا یکلم دې ته وګوري چې رسول زرو دي دې ته ګوري چې ګیلکه دي دې ته ګوري چې میوزیکل आवाजونه تراوځي څه تراوځي میوزیکل आवाजونه تراوځي خو کدی ولا आवाज ورکین دې جواب هم ورکول شي الله تعالی فرمایي باید چې دا ټیسټ په دې انداز کې
چې ما ورته چې او خدایا حضرت وي هم ځکه چې فزیکلی تی ویني نو بیا په کار جواب هم درکې چې فزیکلی ویني نو بیا خو اوس مونږ خو خدای فزیکلی نه وینو نو داغه جواب هم فزیکل نه دی د الله جواب هم فزیکل اگر وایي چې مونږ او الله نو هغه یقینا ریسپانس کوي څه کوي ریسپانس کوي سفلا خانه ها یقینا ریسپانس کوي جو عالم بیان کو په مسجد کې نو وی کړه چې سړی وایي چې الله نو الله ورته چې لبیک یا عبدی زه حاضر یم ته څه غواړې زه حاضر یم یو ساده سړی سارا نه راغله هغه د مولا صاحب بیان وره وی زمانن د شپې تنهایی کې را پاسم مولا صاحب وی تنهایی کې سړی وایي الله نو الله ولا خامخه आवाज کوي جواب ور کوي نو دې غریب د شپې په عبارت ځان مړ کو بیا ویل صاحب پاسه او الله نو د چرته دا وانه وی چې ها جی صحیح جواب ورنکړ صحیح نو راغی مولا صاحب دا مولا صاحب ته دا خبره کړه ما ته خو هیڅ جواب ملان شوته بچیا د خدای ذات فزیکل نه आवाज هم فزیکل نه دی ذات فزیکل نه آیات هم आवाज هم فزیکل نه دی لکه څنګه چې بلیف لري داغه په ذات بغیر دریدو نو بلیف لري داغه په आवाज بغیر داوریدو خبر ده کړه څنګه چې عقیده لري داغه په ذات بغیر دلیدو نو عقیده لري داغه په आवाज بغیر دا اوریدو او مولا روم خبره په شعر کې ورته ذکر کړه وے گفت اللہ تو لبیک ما پیدا ته کوم لفظ الله وای مستا आवाज دی دا به عینی زما جواب هم دی دا به عینی زما جواب هم دی یو د جرمنی یو څو ډاکټرانو په لفظ الله باندې یو تحقیق کړل صحیح وای دا لفظ الله څه دا لفظ الله که سحر وخت یا ماخام وخت after sunset یا before sunrise یعنی several times دا Allah properly to pronounce ki Allah 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 ناغوی دا زرد مرضون علاج دے اوی دا زرد مرضون علاج دے کمندات سر دا زرد سر دنگ کئی اگوی دا فزیکل علاج دے زرد خبر دین کے غلط نوے چه گفتا اللہ تو لبے کے ما سیوی وہ وے گفت اللہ تو لبے کے ماں بے نیاز اشور و دردو پہ کے ماں یہ دفت چکم اللہ ہوا ہے صحیح شو اللہ تعالیٰ د شور نہ بے نیاز ہے چاہا بچے لے جوڑے جہاں جی بے نیاز اشور و دردو پہ خدا دغا در پسر نہ کبھی بس داتا چاہ اللہ ہوئے ورپسی درخواست لاندے گوا سکو ورپسی نلاندے ورطاو گورا کہ واتخذ قوم موسیٰ من بعد انیس قوم دا موسیٰ پس ددنا من خلیم دا جولی دا دوینا عجلن جلکے جسدن دا جو سیوالا لہو خوارن داغد پارا آوازو علم یرو آیات لگوری انہو لا یکلمو چت دا جلکے دوی سر خبر لکی ولا یادیم سبیلا ادش برابرول دوی تلارا اتخذو دین ولیدا پخدای وکانو ظالمین او دوی ظالمان صحیح شو اسی موسیٰ علیہ السلام واپس را گئے و خدای مخوار کا دامو سکڑی خدای مخوار یو چلکی تاسو لڑے مشرکان شو خبر دین کرانا نو دیوے چه کار خوص خطا شوئے دے تشی شوئے دے کار کو مسخطا کڑے دے ولما سقط فی ایدیہم او کلچرا اغرزول شدا غمل دوی پلاسون دوی کی را اغرزول شدا غمل دوی پلاسون دوی کی معنی دا محاورہ دا لیکن معنی کوئی دنگر سے حکام موقع ولما سقط اکلچرا اغرزول شدا غمل دوی فی ایدیہم پلاسون دوی کی معنی چدی پخپل اقلوبان استومان اب شیمان شد خپل کړو باندې ستومان اپ شیمان شنه خپل عملو کو ځکه موږ گمراه شوی دا موږ څه شوی گمراه شوی لکه موږ چاته وو دا عمل چې کې دا د سر وختری او زولای کې بدراو ورسي تاسو وایو نو تاسو وطن کې دا محاوره شته ها موږ وو چې د عمل د نتیجه بده لکه د سر د وختو اوس په زولای کې راو ورسي دلته الله تعالی ولما سقط فی ایدیم کنه چې دوی مخې طرف پرې وته راشه نو مخی طرف رہے ہوتا مانا یعنی دای پوش دیو دا قمون گمرا شویو دا خودی سلی مونگن ور ولما سقط فی ایدیم ورعو ادای پدی پوشو وینی دت یعنی پوشو
انهم قد ضلوا کہ تاکید سره دوی گمراه شوی دي. قالوا دوی اوه لئن لم يرحمنا ربنا کچره رحم نو کی مونږ باندې رب زمونږه ويغفر لنا ابخنا نو کی مونږ ته لنكونن یقینا شو مونږه من الخاسرین د تاوانی او زیانکارانو. ولما رجع موسی کله چې واپس راغی موسی علیہ السلام الی قومه قلتا غضبانا غصه کوونکی. غضبان موسی علیہ السلام کو جلالی سره موسی علیہ السلام کو ډیر جلالی سره ډیر ضرب غصه وکړه ډیر ضرب زمون شیخ سوي پښتونو. ولما رجع موسی کله چې واپس راغی موسی علیہ السلام الی قومه قلتا غضبان. او پښتونو هغه د پښتونو پنجابي خبره خو تاسو یاد صحیح د پنجابي او د پښتون خپل کې ډیبیټ تاسو یاد ده کنه ها نه ده یاد نو د پښتون او د پنجابي په خپل کې ډیبیټ نو یو داوی زما قوم ډیر اعلی دی او بل وی زما قوم ډیر اعلی دی. نو هیستوریکل واقعات ذکر کول زمون قوم کې دا شوی دی او زمون قوم بیا دا وکړو زمون قوم بیا دا وکړو زمون قوم بیا دا وکړو صحیح. اوس پنجابي مرګ ته کله پته لګي زړی فټ کېږي چې څه کېږي ډیفیټ کېږم نو ورته زمونږ قوم هر څنګه چې دی خو یو پیغمبر خو پیدا کړی د پنجابي پیغمبر چې مرزا غلام احمد قادیانی اگر چې دروغجنو انګريز ضرور خو څو دعوی کړی و چې د پیغمبر نه کاړو هر څنګه چې ها انسټال شو یا هر څه چې امپلانټ شو خو بیا یو سره راکې پیدا شو پیغمبره دعوی وکړه وی تاسو کې پیغمبر څه ها نو پښتون سره ډیفیټ څه کوي پښتون خو کلام به پروت نوم سوې نه راځول دی ا د پاسو په تصوري ا د به هم خو دې وشي کس وې زما لاس کنه سوې وې لاس نه سمنو صحیح نو پښتون سره یو کړه راځولې ته په پاسه ناستو مې دې ډیفیټ نه باندې نو چې دا ورته زمون قوم هر څه دی یو پیغمبر خو پاکستان درو جن دې کریشتونه خو پیغمبر دی صحیح تاسو پښتنو کې څو پیغمبر پیدا شوی دی نه پښتون له غوسه ورلا وې دا موسی خان عیسی خان ستا پلاړو صحیح نو بس خان لفظ ورسره لګو نو چې خان ورسره لګي نو څه جوړ شي ولما رجع موسی کله چې واپس موسی علیہ السلام کو پلتا غضبان فغصا اسفن مانا حسرت کو ان کے پدری باندې سبے وقف کو یو طرف تو غصہ بل طرف ته افسوس کو قال اوید بے سما خلفتمونی دیر ناکار دے آغا خلیفہ کہ تاسو خلیفہ جو کرے من بعد پس زمانہ سمانا یعنی زمان پزائے یو گیلکے تاسو ادرو گیلکے مدرو احمد خدای نمائندہ ہوگا سکت دا کم سکیچو سچے خلق سکی سجدے کئی نو دا سکیچو سگنی تو خدای نمائندے گنی صحیح نا موسی علیہ السلام ورتے تو خدای نمائندہ خزیم ما چې تاسو څنګه وایي چې ما عبادت کوي چې سم عبادت څه کوي دا الله تعالی کوي تاسو خالص دلی و نظام نه زما په ځان ګل کې ودرو اغجلتم امر ربکم آیا تاسو غجلت کړه دې د امر د پروردگار خپلنا یعنی خدای ذوالجلال تاسو تاسو یو کتاب را لګو داغې نه وړاندې تاسو الله بدل راوست یو معنی دا اته معنی اغجلتم آیاتاسو پا عجلت و پا جلده و پا تلوار غوسته ده امر ربکم و غضاب ده پروردگار دا خبری کو بتاستا افرکازیو دی پنشمنٹ اف اللہ سبحانه و تعالی دا تاسو عذاب نه دعوت ورکړه ده سمو کړی وا اوس موسی علیہ السلام قهرجن سره دغه وګور دغه دبر ورسره ټن کمانډر سره دبر ورسره وي دا سره اغستی غیر صحیح نو دلته دا وګل چې دا شی نو بس دا خو ورته وي وی بیس ما خلفتمونی من بعد اغجلتم امر ربکم فزریه تحقیق خو دې تحقیق په مکه کې خو دې دومره غوسه ورله چې تحقیق ته کې خو دې پمځه کې خو دې پرور ورمنډه کوي تا وې څه کو پښه ورمنډه کوي پرور اته چې ما دې پر خو دې دې چې دا کار کوته دې منه کول ها وعلق الالواح وعلق الالواح دو غرزول آتختے پزمکبان غصہ کی کے خودے وہ غرزولی مانا تو غصہ کی کے خودے واخذ براسی اخیه اوینس سرد روح پر حضرت اسرات والسلام لولی وفتو نسل سرنو نیسا صحیح فیو لا سرنو نیسا ابل غیر ازی فبل لاس لگیری نو نیسا نسل قوی چاہے شکر
صحیح سم کارجن سڑے ہو واخذ براسیخی بین سسر درور پر حالانکہ دیتے عمر کے مشرم ہو ہارون علیہ السلام عمر کے مشرم واخذ براسیخی خوب مرتبہ کس وقت مشرم موسیٰ علیہ السلام واخذ براسیخی زکاہ رئیس جمہور موسیٰ علیہ السلام سو رئیس جمہور ہارون علیہ السلام صدر اعظم واخذ براسیخی بین سر درور پر یجرہو الی زان طرف تیرا کشکو زان طرف تیرا لازان طرف ذرا کشک یجرہو الیہ قال ہارون علیہ السلام ابن امہ یبن امہ او زماد مور زیا صحیح ورطا وی او زماد مور زیا نو دی مانا دانا دا چی پلار دا دیکھ بدل و مور ہی ہوا نا دا دا مور ذکر چکی گی دا دا رحمت دا حیجان دا پار کی گی دا پارا اسن زمون پو وطن کی چی یو رور بل رور سر زیادے کئی نو دا ورطنوی چی تا زماد پلار زیے سوئی ورطا وی دی یو مور راوڑی و دا زیادے کہرا سرا دی یو مور زکڑی و دا زیادے کہرا سرا او دا دا مور نم دے دا پارا غلطے شی چی دا مور ذکر سر سڑی سڑی نرم شی دا پلار ذکر سر نرم شی پکار ہے آخو دیر وقت دوزخ تلیگی صحیح دا مور با دی ہر وقت ڈیفنس کیوں داڑی چی سلی ام کری غریب وانو بخوری دا پفنو وطن کی خو وانو کری کنا دشا دلاسا دا خاون دلاسا تا دا سری اگر لگی آئی ورطا الگ تے بس تنکڑے تے ہر وقت لکہ دسکی ورطا کا پیش صحیح یعنی دا مور پا نظر کے بچی بد نہ رہتا صحیح یعنی مور دیر پاش ہے نو ہارون علیہ السلام دا مور ذکر دیر پارا ہوکو چی ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تا دا مور شفقت رائے چی ما بم میرا بانی ہوکی خبر دین کے لال قال ابن اماوی زید موزما ان القوم تاکی سر دے قوم استضعفونی دیزا دیر کمزور کرے ہوا ذکر دیوم دی پزرگونو دی دیوم دی پزرگونو دی وکادو دی پلین کو یقتلوننی چی ما قتل کی ذکر غلے شو چی کما خبر کولا دی وجلم نوی اس داتا چی ما سر سکے ادا ور سر غلط لگی آو چی نو خلقوانو لی ابن امه ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني چنور سوکوان اوری وتے فلا تشمت بي الاعداء دیکھے زمون دشمنان سے کم دیے گورے مون تا گوری راته چې ما سره عمل کې ډیر خوشالي دي صحیح هارون اسلام ډیر خيار سره فلا تشمت بي الاعداء تخوام میا خوما باندې دشمنان مونږ ورته خوایا خورلو چې سړی چا په تکلیف باندې جب تکلیف باندې سره خوشاله شي زړه مې پيښ شو نو فلا تشمت زړه مې خو ما باندې دشمنانو صحیح نو په چمچي او بابا اوس وفات د خدای له بخي ما جمعه بیان وکړ په غیبت باندې چې دا ګناه کبیره دی او داسې دی او داسې دی او داسې دی پیغمبر اسلام وایي د جرم په اعتبار دا قتل نه ډیر زیات دی صحیح او ما داسې او داسې او داسې دا مړ روغه خولې فلان فلان نو بابا دا شو کو خلکو ته لګیا کېدل ما ته قاضي صاحب ما ها پیدا غیبت واقعی دیر کار گناہ دے نما ورطوئے آو ویسے یو کار دے میں اگر سنگا ویچے سڑے ہوتی ضرورت ہوشی نو صدقہ فلا تشمت بی الاعداء بظلم یقوما بانے دشمنانو ولا تجعلنی اما مگر زوا یعنی ممشمارا مع القوم الظالمین مرگرد دے ظالم قوم ضرورتی مرگر نو زما مجبوری وا ضرورتی مرگر خاموشی زما مجبوری وا اس موسیٰ علیہ السلام فوراً میسیج واغستا کہ واقعی ما لگ زیادے ہوگا نو فوراً علاج سے قال اوید رب و رب زما اغفر لی بخنو کماتا ولی اخی او رور زماتا خدای ماتا و بخی چی دا ما رور اونی سبو سکی او دی رور تا من بخنو که دی خاموش پاتی شعره صحیح اگرچه ڈپلومیسی دا یا حکمت عملی چی دی خاموش پاتی شعره او زه د کنټرول نه بار شم نو دا ایکسکیوز دی خو بار ته دیر زمونږ دواړو دپاره نه زه دپاره خاموشي پکار وه او نه زما دپاره دا حرکت پکار وه نو دا راته وبخښه قال اغفر لی واقع اوی روز ماتا وادخلنا داخل کے ہوں گا پر رحمت اخبر کے وانتا ارحم الراحمین اتتا کس در رحم کبول کے
بہترین رحم کون کے در رحم کون کنا ان الذین تاکی سرا کسان اتخذوا العجل چی غینی ولد گلکے پخدای بانے سینالہون زرد چی رسیگی بدویتا غضب من ربیم غضب د جانب د پروردگار دوینا وذلت ارسوائی پجول دنیا کے وکذالک نجزی المفترین ادارنگ منگا بدور کو بالمفترین فیبریکیٹرز کا چی غیدہ سے فیبریکیشن کی والذین کسان حملوا السیئات چی عمل کرد ناکار عملنا ثم تابوا من بعدها و بیائی توبہ استدا پس دینا ایمان راوڑ دے ان ربا تاکی سر ربنا من بعدها پس دینا لغفور یقینا بخون کے دے رحیم رحم کون کے دے ولما سکتا او کلچ خاموش عن موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام الغضب غصہ چی غصے کلا خاموش شو منگو کام ڈاؤن شو سو شو کام ڈاؤن شو چی موسیٰ علیہ السلام آرام شو اخذل الواح راوائے غستے اگر ڈبر والا تختے وفی نسختے اپا متن لدے کے پہ انسکرائب کے نسختے مانا پہ انسکرائب کلماتو کی پلی کلو کلماتو کی ہدن ہدایت و رحمت رحمت نسخہ ٹیکسٹ مانا کی پنگریزی کی سکی ٹیکسٹ او پر ٹیکسٹ دے کے ہدن ہدایت و رحمت للذین کسان پارا ہم لربهم یرحبونا چاویر پروردگار پلن یریگی واختار موسیٰ قومه 70 رجلا اس دا قوم موسیٰ علیہ السلام تراغے ویر دے کرت چتزی کوئی تورتا نو یواز بنزل منگ بزار سر بوزے سبجے من واختار موسیٰ انتخاب پر موسیٰ علیہ السلام قومو دقوق پلنا 70 رجلا او یا کسان لمیقاتنا دا اغا پلیس فکسڈ پلیس تپارا فلما خذتم الرجفہ اس دا دوی خبر چی موسیٰ علیہ السلام تے من بزان سر بوزے زکر چی من تا پتہ نشتا سر خدای خبریوں کئی کہ داتا سے وائی صحیح نو موسیٰ علیہ السلام خلا نو دخل او یو کسانو انتخاب کو خو اللہ تعالی اغی حلاک کرو زلزلہ پر آلہ اغا یا کسان حلاک فلما خذتهم الرجفتو کلچی انیس دویلا الرجفتو زلزلی قال اللہ تا موسیٰ علیہ السلام او زماربا لو شیطا کتا غختل حلاکت دو دے آلکتو من قبلو نو حلاک کرے بدیو مخد انتخاب زمانہ صحیح تاخد لکھ دا شرعی پا خلق بوئی تا دور تک ٹارگٹ کر دغا دی صحیح شو موسیٰ علیہ السلام گورا خدای طرف امسا مجیبار کو منشکول کر چه رب او رب زمان لو شیطا کتا یقینا غوطل حلاکت دے احلکتاهم حلاک کرے بدیو دے من قبلو مخکد دے انتخابنا غصفو موسیٰ علیہ السلام سو غصفو وی و ایایا زبدی وقت حلاک کرو صحیح بدئی بدے ملک کرو اتہلکنا آیات حلاکے مونگا بما فعل السفہاء منا پاغشے چکڑے دے بے وقفان زمونگا ان ہی الا فتنتکا ندتا مگر دا امتحان ستا دے تو ذل بہا من تشاؤ تو گمراہ کے دے پواستا سوچ تیرا دو کے وتاتی من تشا ہدایت ورکے پدے امتحان بانے آچاتا چتو گوارے انت ولینا تو مولا زمونگے فاغفر لنا خنو کی مونتا ورحمنا رحمو کی مونگ باندے وانتا خیر الغافرین اتبیتر بخون کوئے وکتب لنا فی حاضر دنیا اولی کی مونگ پارا پتی دنیا کی حسنتا نیکی وفی الاخرہ اپا آخرت کے ام نیکیننا ہدنا الے کا تاکی سر مونگا روانیو تاتا ہدنا مانا گیشویو تاتا یعنی روانیو ستا طرف تا قال اوی اللہ تعالی غضابی عذاب زما اصیب به من اشاؤ ذرا سوم بدا عذابا چاہتا چیزو غاڑا ورحمتی خو رحمت زما وسعت کل شے دا انکلوڈ دے ہر سیستا فساکتبها یقینا زبلکم دا رحمت اللذینا دا کسان دا پارا یتقونا چیریجی اللہ نا ویوتون الزکاة ورکی زکاة والذین آکسان ہم بے آیاتنا چاہوے پایتون زمونگا یومنون ایمان راڑی اس دا سوکتی اللہ تعالیٰ فرمائے چھے دا رحمت بز یہودو کے آغا چالا ورکو
ها چې هغه زموږ پایتونه باندې ایمان راځي دا څوک دي الذين دعا کسان دي یتبعون چې دوی به فالو کوي next in future کله next in future الذين کسان چې دوی به فالو کوي الرسول رسول النبي نبی نو ما تاسو ته فرق خورو د رسول او د نبی یاد ده چې رسول دا هغه پیغمبر دی چې خدای ورته نوې شریعت او سیټ اف رولز او لا ورکړي او نبی هغه پیغمبر چې د فالو کوي شریعت د بل رسول نو په دې اساس موسی علیہ السلام رسول او هارون علیہ السلام نبی وو نو اوس پته ولګیدا چې هر رسول نبی وي او هر نبی رسول نه وي ځکه نبی هغه څوک چې امپلیمنټیشن کوي څه کوي نو هر رسول هم امپلیمنټیشن کوي هر رسول امپلیمنټیشن کوي نو هر رسول نبی وي او هر نبی رسول نه ځکه هر نبی ځان خپل شریعت نه لري هغه د بل شریعت فالو کوي الذين كسان يتبعون چې دوی فالو کوي رسول نبی الاميه هغه رسول نبی چې هغه الټریټ دی ځکه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ایجوکیټډ نو الذي هغه پیغمبر یجدونه چې دایې مومي مکتوبا لیکل شوی عندهم دوی سره په تورات په تورات کې ولنجیل په انجیل کې اوس د دې پیغمبر د ډیوټه بسوي نشپک ډیوټه الله ذکر کوي سو ډیوټه شپږ یامرهم بالمعروف دې به حکم کوي بالمعروف د خو کارونو معروف معنا شو کارونو وینهاهم من کوي بدوی عن المنکر د بدو کارونو دعا ويحل لهم الطيبات حلالي بدوی لپاره پاکیزه شیونه ودري ويحرم عليهم الخبائث حرامي بدوی باندې ګنده سيزونه تاسو هم ګنده وای ويدعو عنهم على ركاب بدوینا اسرهم تکلیف دے احکام هغه حکمونه چې هغه زیات سخت وي نو پیغمبر اسلام دین د سابقه دینونو مقابله کې ټول نه آسان دي ويدعو عنهم اسرهم لركاب بدوینا اسرهم بردن بدوی اسر معنا بردن والاغلال التي اغلال دا غل جمع دا غل وی چین زنجیرو تاسو زنجیر وای زنجیرو والاغلال التي على ركيب ده اغه زنجیرونه د غلامه التي كانت عليهم چې داوود ایبان له نو اوس دا شپږ کو ډیوټه شو د پیغمبر اول په دې آیت کې الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درې صفات ذکر کړل بلکې سلور نمبر اول رسول نمبر دویم نبی نمبر دریم امی نمبر څلورم لیکل شوی په تورات او انجیل کې یاد شو بیا شپږ ډیوټه ذکر کړي نمبر اول د شو کارونو حکم نمبر دویم د بدو نه منع نمبر دریم پاکیزه شیونه حلالول نمبر څلورم ګنده سيزونه حرامول نمبر پنځم بورډن لري کول نمبر شپږم سلیوري چینج لري کول صحیح اوس زمونږه ذمہ داری دي څلور د پیغمبر په واسطه فالذین پس آکسان آمنو بی چی ایمان راوڑے دے پیغمبر بانے نمبر اول نمبر ڈیوٹی سره ایمان وعزروه التعظیم کړي د پیغمبر نو د خدای نه را پدې خو د ټول نه لوی تعظیم مونږ شاته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جن فارسی او شاعر وي لومبنه شعر په عربي کې ویلې دویمه فارسی کې ویلې چې یا صاحب الجمال و یا سید البشر دا ولي کنه سره رحمت سی وسه پر خانه یا صاحب الجمال و یا سید البشر او د ډیر خاص مالکا او د ټول انسانانو سردار چاته وي رسول پاک دا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر ستا د دې روشانه مخ د وجه سپوږمۍ روشانتیا مونږ ده ستا د روشانه مخ د وجه سپوږمۍ روشانتیا مونږ ده الله تعالی د دنیا استبلش کړی تاره پاره ده من وجهک المنیر لقد نور القمر او دیم شعر ویل دي چې لا يمكن الثناء كما كان حقه د پیغمبر داسې تعریف مونږ نشو کولای لکه څنګه چې هغه ډیزرو کوي کولای شو لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر او مختصره قصه دارا
چې د خدای را پدې خو بزرګ ترین شخصیت څوک دی؟ رسول پاک صلی الله علیه وسلم. صحیح. او سادی ډېر عجیب خبره وکړه چې محمد خدا در انتظار حمد مان است. سوې وای ګن څه پر خانه تاجبر چې خدا در انتظار حمد مان است، محمد چشم بر راه سنان است. الله تعالی زمونږ د تعریف په انتظار کې نه دی. خدای به ال لوی ذات کیږي چې مونږه تعریف وکړو؟ نه، خدای دې انتظار کې نه دی. محمد چشم بر راه سنان است. پیغمبر هم د تعریف لارې تسترګې نه نیولې چې ما تعریف بسوک کوي، نو زه بیا لوی سړی شم. هغه د لوی سړی. خدا در انتظار حمد مان است، محمد چشم بر راه سنان است. محمد است میں خواہم خدا را، او محمد صلی الله علیه وسلم تا نه خدای غواړم چې ما خدای سره یو ځای کړه. ځکه یو انسان چې خدای سره یو ځای کېدی شي چا په واسطه؟ محمد است میں خواہم خدا را، خدایا است حب مصطفی را. او چې او محمد صلی الله علیه وسلم تا نه خدای غواړم، او خدایا تا نه د مصطفی محبت غواړم چې زما زړه کې څه پیدا کړه؟ د مصطفی محبت. فالذین آمنوا بیا کسان چې ایمان راوړې دې پیغمبر باندې، وحذروا نمبر 3 داغه تعظیم کړی دې. صحیح کړی تعظیم. خو د پیغمبر بدوی تعظیم کې بس صرف دارا چې خدای به نه جوړي. سبه کې لوی تعظیم به کې خو صرف دا به کې چې یعنی هغه لیمټس به نکراس کې، عالمس به نکراس کې. ګوره عیسایانو هغه په تعریف د عیسی علیه السلام کې لیمټس کراس کړ نو کافران شو. سی ورته وي خدای یا د خدای زوی، خدای نه تعریف کو خو لیمټس کراس کړ. صحیح. هغه بیلنس اون ساته، بیلنس وینه ساته. صحیح دی. وجه پیغمبر علیہ السلام فرمایي لا تطرونی کما اطرت اليهود والنصارى، زما داسې تعریف مکوئ لکه يهود او نصارا چې خپل پیغمبرانو کو خدای نه جوړ. زما داسې تعریف مکوئ لکه يهود. انا بکته کېږي. صحیح. نو د فارسی او شاعر هغه ډېر عجیب خبره کړې ده چې تعریف د خدای د پیغمبر کې نه هغه یو مقوله ویلې ده. څه ویلې ده؟ وی چې با خدا دیوانه باشو با محمد هوشیار. چې د خدای تعریف کې نظام ورته دیوانه کا چې څومره لوی تعریف کوله چې پورا کول نشي. ته پورا کولې شي د خدای تعریف پورا کولې شي نه. هغه خدای سره ځان څخه دیوانه کا په تعریف کې چې با خدا دیوانه باش و با محمد هوشیار. او د محمد تعریف چې صلی الله علیه وسلم ځان هوشیار کا چرتا سے نه چې د مقام نه کتر وګرځي یې پورته وځي بیلنس کے ساتھ. صحیح. فائن ٹیوننگ ورته. صحیح ورته په دې ریډیو کې یو ټیوننګ او بل څه فائن ټیوننګ. هغه ټیوننګ خو غټه بټنی سره داسې ګرځي بي بي سي پیرونی شي. هغه فائن ټیوننګ خصوصا چې وریاض دي کله وریاض دي نو بیا دا یو شاټه اف ام ریډیو وي نو هغه بي بي سي په ډېر پګرا راخره. هغه فائن ټیوننګ وخت بټن په ډېر څه په کلار کلار ځکه دی یو وختوم رسې چې هغه دغه کې بیٹر ټر کوي. فائن ټیوننګ وکړي. فالذین آمنوا بے وغزروا چې تعظیم کړي د پیغمبر نو تعظیم ټیک دی. صحیح. خو اس مخ کې بځي صرف تعظیم باندې نه کیږي. پیغمبر اسلام تعریفونه بکې ناتونه وای سبق ناتونه وای چې ناتونه ډېر خو یو کا تعریف د پیغمبر اسلام خو الله وینا ونصروه د دې پیغمبر د دین امداد بکې. ونصروه د پیغمبر دین امداد بکې، د پیغمبر سنتو امداد بکې، د پیغمبر طریقو امداد بکے. نمبر 3 صحیح. نو صرف دانا کہ پیغمبر سنت امداد بکے گیرو بتا دے را امدہ کے نا. واتبعوا النور الذی اچ فالو کرے دے آغا نور انزل مغو چ نازل شوی دے پیغمبر سر. سلو ڈیٹیل. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تعظیم، نمبر 3 نصرت کول، نمبر 4 چې هغه کوم دین نوړې هغه فالو کول، قرآن فالو کول. واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. دا کسان یقینا کامیابی مندون کی دی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلى صحبه اجمعین. اللهم ربنا حمدنا بالقرآن زلنا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من وجه الله سبحانه وتعالى ودعنا عليه وانا النهار والله خير.